السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به راته جوړ روغ خوښ خوشحاله یاست. ملګرو، په دې ویډیو کې د واټسف یو بل نوی سیټینګ زده کوو. هغه دا دی چې څنګه کولی شم زما د واټسف د پروفایل عکس دې ځینې خلک وویني او ځینې دې نه ویني. نو د دې لپاره راځو خپل واټسف ته. کله چې واټسف ته رالو نو پر دا 3 ډاټ په کلیک وکړم او په پای کې پر دا سیټینګ باندې به کلیک وکړو. دا زما د پروفایل عکس دی. اوس غواړم چې دا د ځینو خلکو څخه پټ کړم او ځینو خلکو ته دې ښکاره وي. د دې لپاره راځم پر دا دوهم اپشن پرایوسي باندې کلیک کوم. دوهم اپشن پروفایل فوټو پر دې باندې کلیک کوم. کله چې مې دلته کلیک وکړي نو دا صفحه به راته راخلاصه شي. دلته موږ ته وایي who can see my profile photo. څوک باید زما د پروفایل عکس وویني. لومړی وایي everyone، هر یو. دوهم وایي my contacts، چې ما د ځان سره ثبت کړي دي په واټساپ کې. دریم وایي ما سره په واټساپ کې ثبت دي خو د هغو څخه زه غواړم چې ځینې کسان ځینې راجلا کړم، هغه دې ویني. او څلورم وایي هیڅ یو دې نه ویني. نو راځم پر دغه دریم اپشن باندې کلیک کوم. کله چې مې پر دې باندې کلیک وکړي نو دا هغه زما د واټساپ ټول انډیوالان دي چې ما نمبرونه د ځان سره ثبت کړي دي. اوس زه غواړم ځینې مشخص انډیوالان راټولوم چې هغه دې زما د پروفایل عکس ویني او هغه نور دې نه ویني. نو د دې لپاره راځم دلته څو هغه کسان ځینې انتخابوم. د مثال په ډول دا څو کسان ما ځینې انتخاب کړل او پر د زرغون نښان باندې کلیک کوم. نو اوس دا کسان چې ما انتخاب کړل یوازې دوی کولی شي چې زما دا د پروفایل عکس دې وویني، نور کسان به نه ویني. نو دا و ملګرو د واټساپ یو بل مهم سیټینګ. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او شیر مه هیروئ، او که چیرې کوم پوښتنه لرئ نو په کمنټ کې راته ولیکئ، او په پای کې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرايب کړئ. تر بیا پورې ښې چارې ښه وخت.